خوشاله خاورې پورته یو نغمه شو بل مشال په اباسین او تا ترشم سرې پوی شوې د غیرت چغه سرورم تا چې څومره رانغاړلم سره لمبه شم توازل چې مې د ژوند په موږ اخته کړو توازل چې مې د ژوند په موږ اخته کړو خټک شومه خو نه هیڅ څومره پیدا شوم اوس وایي غزل مینه ښایست هم غواړي خو ناز وضع هم غواړي زه چې مینېږي هغه هم غواړي دا هم غواړي زه چې مینېږي هغه هم غواړي دا هم غواړي حسن تف د غوښو د رنګین تصویر نامه نه ده حسن تف د غوښو د رنګین تصویر نه ده نامه نه ده حسن تف د غوښو د رنګین تصویر نامه نه ده لږ څه په معصوم اننګو کې مسکا هم غواړي ولې دې زما په مرګ د بل سره منلي دي ولې دې زما په مرګ د بل سره منلي دي او ستا د جفا لوبه خو تا هم غواړي ما هم غواړي ولې دې زما په مرګ د بل سره منلي دي ستا د جفا لوبه خو تا هم غواړي ما هم غواړي ما به درنه ستا کوڅه کې مات کړي دا رقیب منم ما به درنه ستا کوڅه کې مات کړي دا رقیب منم دی خو که همدغسې عادت شو نو تا هم غواړي ما به درنه ستا کوڅه کې مات کړي دا رقیب منم او دی خو که همدغه شان عادت شو نو تا هم غواړي ای مدینه خاوې مشه ستا د لیونتوب نشه ای مدینه خاوې مشه ستا د لیونتوب نشه دا ساره په دې لاره کې ښکلې لیلا هم غواړي ای پښتنو هېر نه کوي وا ستاسو ملنګی خټک ای پښتنو هېر نه کوي وا ستاسو ملنګی خټک وخت به ونه داسې لوبنې ګرځا هم غواړي د مینې د خلوص د وفا کور اجمل خټک دی د پیغلو د ظلمو د سترګو تور اجمل خټک دی د جبر په تیارو کې چې ساري د رڼا لارې بدنام په دغه داغ په دغه تور اجمل خټک دی ما د اجمل خټک څنګه ملګری او زمونږ د
د شاعرانو ادیبانو د ساروان لوی کاروان زموږ نه لاړ. دا داسې یو کمی دی چې دا پوره کېدی نه شي، لیکن هغه دا خدمت په یو داسې رنګ باندې کړی دی که موږ هر څومره دردمند یو، هر څومره هغه پسې خفه یو او هر څومره هغه یادو، نو هغه ځان پسې رستو موږ ته ډېرې لارې چارې د ادب د لوري، د سیاست د لوري، د پښتو ژبې دپاره چې هغه څه کړي دي د چا نه پټ نه دي، او د هغه خبرې د هغه د دې وطن چې څه ویلي دي هغه په خندا په خوشحالۍ باندې اجمل صاحب ورکړي دي. ټول عمر خلکو د حکومتونو نه غوښتي دي. اجمل صاحب دا ویلي دي چې وایم لکه زما خاورې ته څه غواړې چې د تعالی درکړمه، ځکه چې زه خو په دې بنیاد باندې میدان ته راوتی یم چې تا ښایسته کړمه، د ملک اسوده کړمه او د ملک له هغه څه هغه نعمتونه هغه خوشحالۍ راوړمه کومې چې موږ د خلکو سره کړې وې، د پښتنو سره کړې وې. دا خواران دي، دا غریبانان دي، د هغوی په حق او د هغوی په غوښتنو باندې هېڅکله هغه رستو نه دی راغلی. د هغه شاعري داسې شاعري وه چې هغه بلکل دنیا ته نمونه ده چې شاعري داسې کېږي، داسې شاعري چې ته لولې او هغه لکه د ډولۍ غوندې د زړه د بل اورېدونکي محل ته ځي او هغه له خوند هم ورکوي او هغه ته د خپل مقصد لارې هم روښانه کوي. حقیقت دا دی چې یو داسې د غم او درد ورځ ده، هم د پښتو ادب د مینانو لپاره، هم د ټول پښتون قوم لپاره چې زموږ نه یو داسې هستي سیاسي او ادبي او انقلابي جدا شوه چې هغه د هغه مثال موندل ډېر ګران دي. اجمل صاحب یو مخلص انسان او د هغه تعریفونه و نور خلک هم کوي چې هغه څار څومره تعریف وشي هغه به کمی. هغه د پښتو په ادب په میدان کې او سیاست په میدان کې هغه کارنامې تر سره کړي دي. د پښتو شاعرۍ له خصوصا هغه یو نوی رنګ، نوی اسلوب ورکړی دی چې هغې ته موږ د اجمل خټک صاحب اسلوب او مکتب ویلی شو، او د پښتو په شاعرۍ باندې د هغه ډېر ژور اثرات دي او دا به قایم وي تر څو پورې د پښتنو حالات ښه شوي نه دي، ځکه چې هغه د شاعرۍ نه د اصلحې کار اخیستی دی. د خپل وخت په اوازونو کې د هغه اواز د هر چا نه اوچت و، د هر چا نه د هغه غږ اوچت و. هغه چې خپل کتاب له نوم د غیرت چغه ایښې ده، نو په رښتیا چې هغه په خپل هم د غیرت چغه و او ټول عمر هغه د پښتنو ته چغې والي دي د بیدارۍ، دې ته عقل ښودلو، د دې په حالت باندې جړا نه ده کړې، دې کې د جوش او د ننګ هغه احساسات چې دي د هغې د راویښولو کوشش یې کړی دی. هغه دغه د ژوند مقصد و دی، په ادب کې هم کړی دی او په سیاست په میدان کې هم کړی دی، په نثر کې هم کړی دی، په خبرو کې هم کړی دی. ټول عمر یې یو داسې ژوند تېر کړ